امریکا بالاخره ومنله چې پاکستان کې د ترهګرو مرکزونه دي، بلخوا کندهار کې د 03 قطعې لخوا تازه کارنامه. پاتې جزئیات همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. وروسته له هغې چې سلګونه زره افغانانو د پاکستان د ترهګر پالنې پر ضد غږ پورته کړ او له نړیوالې ټولنې وغوښته چې پر پاکستان بندیزونه ولګوي او شاوخوا ټولې نړۍ پر امریکا غږ کړی چې پاکستان د ترهګرو ملاتړ کوي او د دوی تر ولکې لاندې پټن ځایونه لري، خو امریکا غوږ نه پرې نیوه، خو اوس یې پاکستان څنډلی دی. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي په خپلو خبرو کې ویلي او منلي ده چې د پاکستاني حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې د ترهګرو ډلو او طالبانو امن مرکزونه فعال دي او هلته روزنه ترسره کوي. تر دې وړاندې هم ورته راپورونه ول چې د پاکستان تر ولکې لاندې د ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه قبایلي سیمو کې د پاکستان دولت ترهګرو ته امن مرکزونه جوړ کړي چې له هغه ځایه د افغانستان جګړې او نورو تروریستي فعالیتونو ته ورته زمینه برابریږي. د امریکا د دفاع وزارت ویان کربي په یوه پوښتنیز ځواب کې وویل دوی پوهیږي چې د پاکستان تر ولکې لاندې د ډیورن کرښې ته نږدې د ترهګرو امن مرکزونه شتون لري او په افغانستان کې همدا مرکزونه د روانو جګړو او ناامنیو سبب شوي دي. د په وینا پاکستان ته یې له وخته سر ورخلاص کړی چې د ترهګرو دا مرکزونه نه یوازې افغانستان بلکې پاکستان او سیمې ته زیات خطرناک دي او دوی له پاکستان سره په دې بوخت دي چې ورسره دا مرکزونه له منځه یوسي. په کندهار ولایت کې د یو مشهور قومندان په شمول 14 وسلوال طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. تېره شپه د ملي امنیت 03 قطعې ځانګړو ځواکونو د کندهار ښار 15مه ناحیه کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې تصفیوي عملیات ترسره کړل چې په پایله کې د طالب قومندان زین الله مشهور په حاجي افغان په شمول محب الله مشهور په حافظ جان، هدایت الله، عزت الله او څلور نور نامعلوم وسلوال طالبان وژل شوي. همدارنګه حمید الله مشهور په حاجي بلال، نور آغا مشهور په نوري، معز الله او څلور نور نامعلوم وسلوال ترهګر مرګونه ټپیان شوي دي. په دغو عملیاتو کې د طالبانو 9 تیرکشان چې طالبانو به ترې د جنگ پر وخت استفاده کوله په مکمل ډول له منځه وړي او همدا ډول تېره شپه شاوخوا 9 بجې او 30 دقیقې د کندهار ښار د 8 او 14 ناحیو د ویش په ساحه کې د طالبانو په سپین رنګ ډاکسن ډوله موټر باندې د دوی خپل ځای پر ځای شوي ماین انفجار شوی چې په نتیجه کې د محمد ګل مشهور په حمید او لالي وژل شوي او یو نامعلوم طالب ترهګر شدید زخمی شوی دی. 2 میله M14 موټر په مکمل ډول تخریب شوی او له منځه تللی.